د چین د ملي فضایي ادارې له لوري په ځانګړو مراسمو کې چې د دغه هیواد په مرکزي ښار انهوی کې نیول شوي وو د مریخ تازه او رنګین عکسونه خپاره کړل. د مریخ لپاره د چین د لومړني ماموریت یا تیانګ وینیاو د ډیزاین مشر ژانګ رونکیاو وایي دغه عکسونه د ریموټ سنسنګ ځانګړو کامرو په وسیله د اتو میاشتو په جریان کې په مریخ کې د چین د روباټیکي فضایي بیړۍ په وسیله اخیستل شوي دي. د مریخ د بشپړ رنګین عکس نه یوازې زموږ د هیواد د مریخ د څیړنیزو پروژو او ساینسي څیړنو تعقیب لپاره د غوره کیفیت اساسي نقشه ده، بلکې زموږ د نړیوالو همکارانو د مریخ اکتشافي پروژو او ساینسي څیړنو لپاره هم مهمه ده. ژانګ رونکیاو زیاته کړې دغه لاسته راغلي عکسونه به د مریخ په اړه راتلونکې څیړنې اسانه کړي او دا د ستورو پیژندنې په برخه کې یوه ستره لاسته راوړنه ده. فضایي روباټیکي بیړۍ ټول ټال 14,950 عکسونه اخیستي. دا عکسونه ټول سرنښتي او د مریخ ټوله نقشه یې جوړه کړې. ښایي ځینې وپوښتي چې آیا د عکسونو رنګونه طبیعي دي؟ باید ووایم چې هو، موږ د خپلو کامرو په لوړ کیفیت او ریزولوشن ډاډه یو. د نوموړي په وینا د تیانګ وین 2 ماموریت کې به د مریخ په اړه لا ژورې څیړنې وکړي او نږدې وخت کې به د مریخ په اړه معلوماتو ته د نړیوالو هیوادونو ترڅنګ عام خلک هم لاسرسی ولري.